إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د کتاب ریاض الصالحین د شرح په سلسله کې د دروس او په اخرنی درس کې موږ مسله د تقوا بیانوله. په دې درس کې ان شاء الله غو موضوع پوره کوو. په تیر شي درس کې موږ په دې خبره باندې ځم پوه کو چې تقوا څه ته وایي، دغه تعریف موږ وکړو او موږ لنډه دا چې تقوا دې ته وایي چې ته په خپل منځ په خپل او د جهنم په منځ کې یو دیوال جوړ کی، او تقوا دې ته وایي چې ته په هغه څه باندې عمل وکړي چې الله دې ته وایي او د هغه څه نه منع شي، د کم نه جریمه کوي. دا لنډ تعریف دی د تقوا او د پرهیزګارۍ. تعریف نه بعد موږ دا خبره هم بیان کړې وه چې د تقوا څه اهمیت دی په قرآن او په حدیث کې. د هغې نه بعد بیا دا خبره موږ ښه تفصیلي کړې چې د تقوا فایدې څه دي، او تقریبا 60 فائدې موږ د الله سبحانه وتعالی د کتاب نه بیان کړې چې کوم انسان کې تقوا وي الله سبحانه وتعالی ول دا ورکوي، کاغه دنیوي نعمتونه دي کاغه اخروی نعمتونه. بیا دغه نه بس سوال په ځل کې دا راځي چې تقوا به پیدا کیږي په ځل کې څنګه. دا خو موږ ته پته ولګي چې تقوا ډېر اهمیت لري د قرآن او حدیث پرانا کې، او تقوا یو چې عبادت ته چې هغه ډېرې فائدې دي. او به سوال دا دی چې تقوا به پیدا کوو په زړه کې څنګه. او دا مسله به ان شاء الله نن واضح کوو د الله په توفیق سره. او دویمه مسله به دا بیانو چې د پرهیزګارو خلکو له الله کوم صفات او خویونه ورکړي دغه بیانو. تقوادارو خلکو کې څه صفات دي، ولې هغه د نورو خلکو نه جدا دي، او کې څه دي خاص خبرې او بیانو. او کوم حدیثونه چې پاتې شي هغه حدیثونه به ان شاء الله نن پوره کوو. اولنې حدیث زموږ سره په درس کې مؤلف رحمه الله وی امام نووي رحمه الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. ابو سعيد الخدري رضي الله عنه حدیث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، ان الدنيا حلوه خضره، یقینا دنیا چې ده خوږه ده او تکشنه ده. وان الله مستخلفكم فيها، او الله سبحانه وتعالی به تاسو د یو بل جانشین جوړ کړي. جانشین مطلب چې یو لاړ شي نو بل ته پاتې شي. دنیا د چا شوی نه، د اوسه پورې موږ ته څوک دي چې یو کس نشي خو چې هغه ته دنیا پاتې شي. دنیا اخري پاتې رب العالمین ته ده. ولله میراث السماوات والارض، زمکه او اسمانونه چې سړي بدی کې ټول رب العالمین ته پاتې. دا انسانانه سلیږي یو ته زما د بل ته زما د اوسه پورې د چا شوی نه ده. نو ولې الله سبحانه وتعالی دا طریقه کوي، یا ولې الله سبحانه وتعالی دا کار کوي چې د دنیا ته موږ راوستي او په دې ترتیب روان یو لاړ شي بل لاړ شي هغه لاړ شي بل لاړ شي. دا چا په لاس ته دنیا ورغلی نه ده. رسول صلی الله علیه وسلم د حدیث کوي فینظروا کیف تعملون، د دې لپاره چې تاسو څنګه عمل کوئ الله دا راښکاره کول غواړي چې پته ولګي د انسان څنګه عمل کوي. د دې لپاره الله سبحانه وتعالی د دنیا پیدا کړې. د دې نه د فایده وروته چې دنیا د امتحان ځای دی، او دنیا وختي تور یو ځای دی چې موږ پکې ولاړ یو. ځکه وایي چې ان الله مستخلفکم فیها، تاسو په دنیا کې د یو بل جانشین الله جوړ کړی، یعنی یو لاړ شي بل ته پاتې، هغه لاړ شي بل ته پاتې. بله فایده په دې حدیث کې دا د رسول صلی الله علیه وسلم دنیا خوږه ده او تکشنه ده. نه دې نه ده فایده چې دنیا خوږه ده او تکشنه ده، نو په دې کې کمزوري ایمان والا او بې ایمانه او دنیا پرست خلک غالبا انخلي. ځکه چې خوږه ده ذایقه انسان واخلي نو بیا قلاریدې ته نشي. تکشنه ده نو سړی دوکه کوي چې ورته وګوري شین منظري، سړی به دوکه شي. په دې دنیا باندې ډېر خلک دوکه شي،
او ډېر خلک د دې لاسه خراب شوي چې د هغوی تاریخ هغه واضح دی او موږ ته کولاو پروت دی. په قرآن کې الله سبحانه وتعالی د بعضو خلکو واقعیت را نقل کړي چې هغه د دنیا د لاسه تباه شوي. په حدیثونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بعض واقعیت بیان کړي دي د خلکو چې هغه د دنیا د لاسه تباه شوي. او بیا په سیرت کې ډېرو خلکو واقعیت دي راغلي چې هغه د دنیا د لاسه هغه تباه او برباد شي. نو د دنیا په دې باندې چې ته دوکه نه شي د تکش نه ده او دا خوږه ده ته به ځان ته راکاږي. خو ته به داسې وایې لکه څنګه چې علي رضی الله عنه علي رضی الله هغه به وي ما دنیا 3 پیرې طلاقه کړې ده او چې 3 پیرې طلاقه کړي نو بیا واپس کېده به کې نه کېږي. نو دنیا دا صرف دومره استعمالوي لکه څومره چې ستاسو ضرورت وي او د ضرورت نه زیات چې استعمالول نو بیا به خراب کړي. لکه ته چې دوايي راوړې ډاکټر نه ته وایي یو ګولۍ سهار او یو ماښام چې ښه شوې به پرېږده چې ښه شوې پرېږدې چې ښه شو بیا یې خوړه نو ضرورت خو دې پوره کړو خو بیا پورې منښتی نو اخر دا چې هغه ګولو ښه خراب کړو. نو دغه شان د دنیا ده دا چا خپله شوې نه ده او نه د چا خپلېږي او په دې چې د دوکه نه شي. نن یو دی سبا بل دی او نن هغوی لاړو او سبا به موږ شو او نن پلانې لاړ او سبا به زه ځم. خو بس دغه دی چې نمبر مخکې وروسته کېږي نو څوک مخکې او څوک شاته. او کوم ورونو ته چې مصیبتونه دي او د دنیا په لاس نه ورځي ډېره هغو ته موږ دا وایو چې صبر کوئ او د دنیا امتحانونو ځای دی لکه څنګه چې د حدیث کې دا خبره واضحه شو. الله دا لیده غواړي چې موت څنګه عمل کوو الله دا راښکاره کول غواړي. نو شکوې شکایتونه ډېر مه کوه او یو اوږد ساه واخله. کله چې انسان اوږد ساه واخلي په ارام شي او الحمدلله ووایه. ډېر نعمتونه اوس هم تا سره شته نه بعضو سره چې کېنه غریبانان ما له هغه انسان سخته غوسه راولي چې د الله نه علاوه د مخلوق ته شکایتونه ډېر کوي د خواره خولې نیولي او بس داسې او داسې او داسې او دغه او داسې او دغه. کله نه کله د یو نیم سړي ته خو زه داسې په دې زړه کې وایم زه یم الله دې په رښتیا داسې کله څنګه چې وایي چې پته دې ولګي ته د نعمت احساس وشي. نو اوس هم موږ سره الحمدلله ښه ډېر نعمتونه دي ښه ډېر زیات بې شماره نعمتونه موږ سره شته او هر انسان ته خپل هر څه معلوم دي. نو دا خوی پرېږدئ د دې شکوې او شکایتونو د خوی دا پرېږدئ او په دې دنیا پسې ډېر ورپسې کېږئ. حدیث قدسي دی حدیث قدسي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الله وایي چې ای د آدم بچیه که په دنیا پسې ورپسې شوې او زما د دین نه دې مخ واړو نو زه به ستا لاسونه د کار نه ډک کړمه ستا لاسونه به زه د کار نه ډک کړم. د دې څه مطلب دی ستا لاسونه به زه د کار نه ډک کړم دنیا کې به دې مصروفه کړم. نو سحر نه د ماښامه پورې به ته دقه یو منډه وهې ستا لاسونه به زه دومره مصروفه کړم او آخري انجام به دی چې میلاویږي به درته هم هغه کم چې په تقدیر کې لیکلی شي. الله اکبر. دا الله مصروفه کړی د 24 غنټې او تقدیر کې چې څه دی هغه ته میلاو شو. هغه بل د خپل رب بندګي به کوم کوي او په تقدیر کې چې څه دی هغه ته میلاو شو. دې کس چې دا کوم ډېرې منډې ووهلې ده څه فایده وکړه خو صرف دومره چې نقصان یې ډېر شو. دین تی پاتې شو دینداري تی پاتې شوه هغه دنیا کې چې کومې حلالې مزې وي هغه تی پاتې شوې. خبره زمانه اوږدېږي خو لنډه ده چې دنیا په دې دوکه نه شي. ښه رسول صلی دا خبره ولې وکړه وی فتقوا الدنیا د دنیا نه ځان ساتئ دا تقوا ده د دنیا نه ځان ساتل د څه ده د تقوا ده. فتقوا الدنیا واتقوا النساء ځان ساتئ د دنیا نه او ځان ساتئ د زنانو نه ځکه چې کله د انسان دینداري خرابېږي نو هغه د دوو خبرو د لاسه یا دنیا او یا زنانه او ته نظر وچورله خواوشه
خو شاته نظر و چې له وګوره چې کم خلک هم خراب شوي دي او په ګناهونو کې پراته دي نو به دوی کې د یوې خبرې د لاسه یا خو دنیا د لاسه او یا د زنانو د لاسه. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. اولنی فتنه چې بني اسرائیل کې واقع شوی و نو هغه هم د زنانو د لاسه وه. بیا بني اسرائیل خراب شو. زنانه غټه فتنه ده او چې کله زما وستا ایمان موږ محفوظ وساتو او د زنانو نه ځان لرې ساتو او د دنیا نه ځان لرې ساتو نو ته پوه شې چې ته د تقوا هغه کرښې ته وروړېدلی په تقوا په لین کې روان یې. دې ته وایي تقوا د دنیا نه ځان لرې ساتل او د زنانو نه ځان لرې ساتل د هغه زنانو نه چې هغه په تا باندې حرامې دي. د دې دا مطلب نه لکه د صوفیانو دین چې دی صوفیانو دا دین دی چې د زنانو نه به بلکل ځان لرې ساتي واده به نه کوي بچي به نه راوړي په یو ګوټ کې به کښېني الله به کوي. دا مطلب نه دی. د دې مطلب دا دی چې کومه زنانه ستا دپاره حلاله ده جایزه د هغې نه خون اخله د هغې نه خون اخله دا الله ستا دپاره حلاله کړې ده خو ځان لرې ساته د هغه زنانو نه چې هغه ستا دپاره حرامې دي. دا حدیث چې د امام مسلم رحمه الله راوړی. مؤلف رحمه الله دا حدیث ولې راوړی دی؟ جواب د دې لپاره راوړی چې تا ته ووایي تقوا دې ته وایي. تقوا څه ته وایي؟ دې ته وایي د دنیا نه ځان لرې ساته او د زنانو نه ځان لرې ساته. د دو فتنو نه چې ته بچ وې نو په تا کې به تقوا وي. په دې ځای کې به دا سوال چې تقوا وي په دې ځای کې به دا سوال چې تقوا به زموږ زړونو ته راځي څنګه؟ او زه به انشاءالله په یو څو نقاطو کې په یو څو پوینټونو کې دا خبره تاسو ته بیانوم ښه واضحه چې تقوا په انسان کې څنګه راځي. که تاسو دا غواړئ که نه غواړئ که نه ځای چې بیان کوم او بیا ختمه شي خبره غواړي زه به ځان ستړی کوم بیانوم به که نه ځای چې بیان کوم او تاسو د سر وړق یو ډېر ښکلی بیان و بهر بیا قشی هېڅ پورې نښلي نه صرف دغه شي چې جومات کې بیان ته ناست. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې د مؤمنانو صفت ذکر کړی دی الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. الله وی مؤمنان هغه دي چې خبر اوري او به تابعداري کوي. دا د مؤمن صفت دی. خبر اورېده بیا د هغه خبرې چې کومه برابر خبرې او روغه خبرې قرآن او حدیث موافق خبرې بیا په هغې پسې روان شي. دا د مسلمان طریقه ده او دا د مسلمان طریقه نه ده چې د نصیحتونه او موعظې به اوري هغه پې اثر نه کوي. او که تاسو ته یاد دي نو ما په تېر شوي درس کې کله چې د تقوا فایدې بیانولې نو ما پکې یو فایده دا بیان کړې وه چې په تقوادار انسان باندې نصیحت اثر کوي. دا فایده ما بیان کړې وه که نه دا ما بیان کړې وه. په تقوادار انسان باندې نصیحت اثر کوي. کله چې په تا باندې نصیحت اثر نه کو نو بیا په ځان باندې وجاړه. تقوا به زموږ په زړونو کې څنګه پیدا کېږي؟ اولنۍ طریقه د هغې دپاره دا ده اولنی کار به دا کې چې د دنیا او د آخرت په باره کې به سوچ وکړې. د دنیا او د آخرت په باره کې به سوچ وکړې او د دې هر یو قدر به وپېژنې. کله چې تا د دنیا قدر وپېژندو او کله چې تا د آخرت قدر وپېژندو ستا په زړه کې به تقوا پیدا کړې. یو سړی په دنیا پورې ډېر نښتی سهار نه ماښام پورې د غریب غم دغه دنیا او دنیایي د آخرت قدر نه دی پیژندلی او نه آخرت پیژندلی. او ما تاسو له په دې باندې یو ورځ یو مثال هم درکړی و که تاسو ته یاد وي په یو درس کې چې زه درته وایم د آخرت قدر صرف د یو مثال نه وپېژنه. زما او ستا ژوند په دې دنیا کې څو کاله وي که ډېر زیات شي؟ نن سبا عام عمر د 80 کاله چلیږي ډېر زیات شي 80 شي او اکثر خو نن سبا الله زموږ حفاظت وکړي نن سبا اکثر د ځوانانو ته هارټ اټیک کېږي. او دو هفتې مخکې موږ یو کوړمه پېژنده په هغې کې یو ماشومه چې د هغې تقریبا عمر 14-15 کاله هغې ته هارټ اټیک شوی او ماشومه مړه شوې. نن سبا 50-40 تم څوک نه رسي. خو زه موږ به داسې ووایو چې 80-90 کاله عمر وویله 100 کاله وویله ده 100 کاله زموږ عمر شو. او دې دنیادار او دې دنیا پرست انسان د دې 100 کالو قدر پېژندلی دی نو د هغې دپاره سم سوچونه کوي. بچی او نوسی او کړوسی او دا قصې رواني او مړیږي نه. د آخرت قدر به د دې نه وپېژنې
ما تاسو په مثال کې عثمان بن عفان رضی الله عنه ذکر کړو چې عثمان بن عفان رضی الله عنه چې کله شهید کړي شو د خوارجو په لاس نو په هغه وخت کې تقریبا 35 هجری وایي چې روانه وه سویمه هجری 35 او وس تقریبا 1438 کال روان دي د هجری دا 38 لرکزه 1400 کال شو نو د عثمان ابن عفان رضی د اوسه پوری صرف په برزخ کې 1400 کال شي صرف په برزخ کې دغه 1400 کال شي به چې پاسي رب العالمین ته ودرېږي او هغه بیا یو جدا خبره ده نته د سلو کالو غم راغسته دي 1400 کالو سره بس کو د 1400 کالو خو ما ګورې نږدې انسان ذکر کو چې هغه مونږ ته تاریخ کې یاد دی او نږدې دی ان کدي سو وایي چې نوح علیه السلام آدم علیه السلام نور د پوخانی نه کان خلک ذکر کو دغه به د برزخ کې څومره وخت شي نته ته د آخرت قدر معلوم شي چې کم عقله ته د سلو کالو غم راغسته او د شپېتو کالو او یا کالو دومره غم راغسته چې هغه د سونو د زرګو کلونو چې کم ژوند دی هغه دی ول پرې خو دی نو تقوا په پتا کې اله پیدا کیږي چې کله ته د دنیا او د آخرت قدر وپیژنې او دې ته سوچ کې چې لازم به د انسان یا د جنت په دروازه ودري او یا به د جهنم په دروازه ودري نه ته به سوچ د جنت طرف ته کې کوشش وکې هغه جنت چې الله دغه مبارک وي اعدت للمتقین تیار کړی شوی دغه جنت د متقینانو لپاره ورځي چې هغه د قدر معلوم دی غوي سوچ کې دی مبارک دا به ولنې کارو کې دویم کار چې هغه د لاسه د انسان په ځړ کې تقوا پیدا کیږي او د الله سبحانه تعالی نه یره پیدا کیږي هغه د چې کله انسان په دې عبادتو کې کوشش وکړي او مهنت وکړي د دې د لاسه تقوا ډیریږي یو زموږ عبادت پنځه وخت مونږ هم پټیم نه کوو سبا تقوا ډیر شي کزه تاسو نه ته پوښتنه کوم په تاسو کې کم انسان په یو میاشت کې قرآن ختمه او کزه ته پوښتنه کوم چې په تاسو کې کم انسان په 2 میاشت کې یو به قرآن ختمه خدای سره پرې ده کزه نه ته پوښتنه کوم چې په تاسو کې کم انسان په ټول کال کې د روزي نه علاوه قرآن ختمه نه ده زما بدګماني نه ده بلکې دا زما تجربه ده چې یو څو د شمار کسان کېدی شي چې هغوی به نه ختموي هغوی به ختموي نه ختمولو ول خو ډېر دي بیا وي تقوا په زړه کې به څنګه راشي ستا د الله د کلام سره دا حل او تپوس د تقوا مبارکې کې په موږ کې کم سړی قرآن یادی زمانی کما دا تپوسو کی کم سڑا یادی نو مالا بس سوک سے جواب راکی دری صورتونو هم تا یاد دی قل هو یاد ده قل اعوذ برب الفلق قل رب الناس بس جوان دی روان دی او د دنیا د پاره چې مون کم چلونه زده کړی ولا لازم چې جاز د لمل وزو خو چې سو کړه لراکی چې یو هفته ټیم دی راکی او جاز دی راته کیږي چل وزو کنه وزو ته به ویني د جاز د لمل وزو خو چې سو کړه ته فرید یو هفته ټیم راکی د جاز بم وال وزو هر څه کولای شي چې پیسې پکې دي او د دنیا د پاره ځوان سړی وي ته منځ ته ور مخکې کې لکه خرچ وبو ته گزاري او دې بشاته زور کې لکه مخې ته شي نه شاته او به چې دیری ترای شي بیا به شروع کی په فتوا باندې او په دغه باندې او زمونږ علما او د علماو کې دا غلطی شتي او د علماو لدی شنو په کار او د علماو کې نه علماو له د په کار او نه په کار قل والله احد صحیح په تجوید سره نشي له فتوی په علماو باندې ورکوي دا زموږ د ځوانانو حال له هغه لګره نه زموږ خلک چې غاخ نشتی هغه الله بخلی شپېته او یا کال عمر دغه په اسلام کې تیر شوی دی هغه تم ځي قلونه له بل سنديات څنګه به تقوا زموږ بزرګونه کې راشي او دا کومي خبرې چې تاسو کوم د حقایق دي کې دي چې د بازو خلکو بزرګونه باندې بد ولګي خو وسوک نو الله دې ولې غزله خوشاله کی نور خو خبره حقیقت خو نشو بدلولای کنه دا حقایق دي ما خبره دا کوله چې کله انسان کوشش کوي په عبادتو کې نه د پزله کې تقوا ډیری
الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ده والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الله کوم خلک چې په هدایت پسې ګرځي او کوشش کوي او مهنت کوي زه له هدایت ډېروم او تقوا ول ورکوم. والذین اهتدوا زادهم هدى هدایت ول ورکوم وآتاهم تقواهم وتقوا ول ورکوم. وبلځي کې الله سوي والذین جاهدوا فینا. الله کوم خلک زموږ په باره کې کوشش کوي. زموږ په باره کې مطلب د الله دی چې زموږ دین په باره کې کوشش کوي زموږ بندگی کوي. الله وایي لنهدینهم سبلنا. الله موږ به تم نیغې لارې وښایو او هغه لارې ورته وښایو چې هغه الله ته رسوي. خو دا په دې چې کله د انسان کوشش وکړي او محنت وکړي نه دا دویمه خبره شو. درېمه خبره چې انسان تقوا ته رسوي روجې ډېرې نیوه او دا واضحه خبره ده چې روجې کوم انسان ډېر نیسي په ده کې تقوا ډېرې. الله سبحانه وتعالی په دې کې یو خاصیت اچولی. خاصیت دا دی چې دا د الله او د انسان په منځ کې پټ دی او د انسان او د الله په منځ کې یو راز دی. هغه داسې لکه دا مونځ موږ د انسانانو په مخ کې هم کوو 4 رکعاته مونځ اوس موږ وکړو خلکو ولیدو چې دوی مونځ وکړو. روژه تا نیولې ده لکه چاته نه وي څوک درنه خبرې او دا هم د دې نیکانو خلکو صفت ته دوی چاته وایي نه چې ګوره موږ روژه نیولې ده. او دا بعض معمولي بانه غواړي چې تا ته ووایي چې نن زما څه ده نن مې روژه ده. نیکان خلک چاته دا نه وایي چې زما روژه ده. که چېرته د دې خبر شوي هغه به وي د وړو نه یا د کور والو نه یا نور د هغه نه څوک نه خبرېږي سوی د الله سبحانه وتعالی. نو دا سړی چې کوم روژې نیولې ده که تا ته یې ونه وي نو ته ترې خبرېږې نه. یوه دویمه که ده ووایي چې زما روژه ده نو دې دم کولی شي چې خلکو ته ووایي چې زما روژه ده او په پټه باندې خوراک وکړي. کولی شي که نه شي کولی شي. نو ځکه دا روژه یو خاص عبادت دی چې دا د انسان کې تقوا ده نو ځکه یې نیولې ده. نور که دا تقوا ته لرې کړي نو موږ ټول به ووایو چې زموږ روزانه روژه ده او په کور کې به ډوډۍ خورو. څوک به دې خبر شي؟ د الله نه علاوه به دې څوک خبر نه شي. نو د دې روژې دلته په انسان کې تقوا ډېر راځي. ځکه الله په قرآن کې یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ای ایمان والو دا روژې ما په تاسو باندې فرض کړي لکه څنګه چې مخکینو خلکو باندې لعلکم تتقون. دې لپاره چې په تاسو کې تقوا راشي. څلورم کار هغه خوی په ځان کې پیدا کول او هغه صفات په ځان کې پیدا کول کوم چې د اوچتو خلکو دي. هغه به انشاءالله زه تاسو ته بیان کوم په روان درس کې چې په دې پرهیزګارو خلکو کې کم صفات دي کم خویونه دي خاص. دغه چې ته واورې په ځان کې پیدا کړي نو په تا کې به څه پیدا شي؟ تقوا. او په تا کې به تقوا راشي. پنځمه خبره چې د هغې د لاسه په انسان کې تقوا راځي د رسول صلی الله علیه وسلم لار مضبوطه نیوه او د بدعاتو او د خرافاتو نه ځان لرې ساتل. چې کله ته په دین محمدي صلی الله علیه وسلم باندې روان و د رسول صلی الله علیه وسلم په خالص دین هغه ټنګېدلی دین هغه دین چې د هغې شپه ورځ ده چې کله ته په هغې پسې روان وې او د هغې نه علاوه چې څه دي هغه دې پرېښودي نو تا له به الله سبحانه وتعالی تقوا درکوي. او په دې باندې دلیل دی په قرآن کې. الله سوی وأن هذا صراطي مستقيما. الله وی دا نیغه لار ده زما ده دا کومه لار چې الله ښوولې ده نیغه لار ده. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الله وی په دې لاره پسې روان شي او په ډېرو لارو پسې مه ځئ. فتفرق بكم عن سبيله. نو کله که تاسو په ډېرو لارو پسې روان شوئ نو دغه نیغه لار به نه پاتې شي. ولې الله دا وصیت موږ ته کوي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الله دا وصیت ته د دې لپاره کوم چې تقوا د وکي پیدا شي. د دې آیت نه دا فائدہ وروته که ته په ځان کې تقوا راوسته غواړې نو نیغه لار به نیسې د چا؟ د رسول صلی الله علیه وسلم لار. کوم لار چې هغه موږ ته ښوولې ده او هغه لار چې هغه ته الله ښوولې ده او هغه لار چې هغه ودرېږي اخره کې بس په جنت. نو په دې نیغه لار به روانې. او امام محدث
او یو غټ مجدد شیخ البانی رحمه الله هغه ډېر عجیبه خبره کړې ده. هغه کوم لار چې الله طرف ته تللی ده او جنت طرف ته تللی ډېر اوږده ده، ډېر اوږده لار ده، اوږده لار ده. نوح علیه السلام پکې 9,500 کاله دعوت کړی، اوږده لار ده. یونس علیه السلام پکې د مئی خېټې ته ولېدلی، اوږده لار ده. رسول صلی الله علیه وسلم پکې قسمه قسم سختي تیرې کړي دي، اوږده لار ده. زکریا علیه السلام، یحیی علیه السلام هغه پکې حلال کړی شي او اوږده لار ده. موسی علیه السلام پکې قسمه قسم سختي تیرې کړي دي، اوږده لار ده. یوسف علیه السلام پکې جیلونو ته تللی، نو دا ډېره اوږده لار ده. خو شیخ البانی رحمه الله وایي چې موږ دومره به ووایو لکه داسې خو موږ نشو کولی چې د لارې د اخرې ته ورسو. زموږ د ایمان ته وګوره، زموږ د کمزورتیا ته وګوره، موږ به څه ورسو اخرې ته، خو دومره به کوو چې د مرګ راله په دې لاره راشي. که الله ته پوښتنه وکړي چې ولې نه وې رسېدلی اخرې ته، موږ به چې یا الله هلته موږ کمزوري ورو ورو روانو، خو په هغه لار وګوره یا الله، هغه لارې نه خوا دې خوا شوي نه یو، نو مرګ راله په هغه لار راغی. الله سبحانه وتعالی دې موږ له مرګ په دغه نیغه لار راولي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ چېرته دې نیغې لارې نه اخوا دې خوا کوي نه. دا څو خبرې شوې؟ 5. شپږمه خبره چې د هغې د لاسه تقوا په انسان کې پیدا کېږي، هغه کارونه ځان لرې ساتل چې الله حرام کړي، په تا کې به تقوا راشي. الله په قرآن کې وایي تلک حدود الله فلا تقربوها. الله وایي دغه پولې د الله دي، دې ته به نږدې کېږئ نه. پولې د الله نه یو شیخ ویلی د الله چې دا کار حرام دی، به دې ته به نږدې کېږئ نه. ولي الله ته موږ ته دا خبره کې كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الله دا خبره ته دې لپاره کوي چې تاسو کې تقوا پیدا شي. تقوا د پیدا کولو یو طریقه دا ده چې ته به د حرامو کارونو ځان لرې ساتي. ټي وي ته ناسي، غیبتونه کې، کنځلې کې، بدې ردیوې، حرامو ته ګوري. تقوا به څنګه په زړه کې راشي وي، بیا به دا سوال وکړي ته خو د الله د پولو نه وړېدلی، پولې دې کراس کړي دي، دې پولو ته به نه نږدې کېږي، په تا کې به تقوا راشي. ومه خبره چې د هغې د لاسه په انسان کې تقوا پیدا کېږي، د الله سبحانه وتعالی په دې مخلوقاتو کې سوچ کول. او کله چې ته د الله په مخلوقاتو کې سوچ کوو، نو تا ته به څوک رایادېږي؟ الله به درته رایادېږي. او چې الله درته رایاد شو، نو ستا په زړه کې به د هغه نه یو یره پیدا کېږي، چېرې دومره عظیم رب دی. لکه ته د اسمان ته سوچ وکړي، چېرې د اسمان عجیبه مخلوق ته چې رب العالمین پیدا کړی دی، که دې رب د قیامت په ورځ زه راونیوم او زما نه تپوسونه کړو، زما سره جواب نه و، نو زه به څه کوم؟ د دې رب نه به زه بچ کېږم څنګه چې د دومره غټ اسمان یې پیدا کړی، د اسمانونه یې پیدا کړي، بغیر ستنې یې ودرولي دي. د دې رب نه د بچ کېدو لار کمه وله، د دې نه به زه د قیامت په ورځ تختم په کم طرف. نو ستا په زړه کې به یو یره پیدا شي، یو یره به پیدا شي د الله سبحانه وتعالی نه. ځکه الله په قرآن کې سوی ان فی اختلاف اللیل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض، یقینا د شپې او د ورځې په دې بدلیدو را بدلیدو کې او په هغه څه کې چې الله پیدا کړي دي په اسمانونو او ځمکې کې لآیات غټې نښې دي په دې کې. خو دا نښې د چا دپاره دي؟ الله وایي لقوم یتقون، د پرهیزګارو خلکو دپاره په دې کې نښې پرتې. اتم کار چې د هغې د لاسه په انسان کې تقوا راځي، الله ډېر یادول. ځکه چې کله ته الله یادې، ستا به ورسره محبت پیدا شي او ستا په زړه کې به یره پیدا شي د الله سبحانه وتعالی نه. څوک چې ډېر یادې، د هغه سره به د محبت ډېري. دا خو عامه خبره ده او مشهوره خبره ده، هر سړي ته واضحه او معلومه خبره ده چې څوک هم ډېر یادې، د هغه سره به د محبت هغه به ډېري. لکه څنګه چې زموږ محبت اوس نن سبا د موبایلو سره دی. موږ چې ړقو دا موبایل کولاو، دا دلیل دی په دې باندې چې زموږ د موبایلو سره محبت ډېر دی. دغه شان چې کوم سړی په قرآن مین، هغه چې ړقې قرآن کولاوي، دا دلیل دی چې دی په قرآن باندې مین دی. هغه په قرآن مین دی، په مخ یې کولاوي. ته په موبایل مین په مخ یې کولاوي. هغه په جومات مین دی، په مخ جومات ته ځي. او ته په دغه مجالسو مین چې پای کې د غیبتونه او کنځلې او دا خبرې پکې کېږي د حرام او د ګناه ده، ته پای کې ناشې، هغې سره د محبت دی. د الله سبحانه وتعالی د کلام تلاوت ډېر کوئ او الله یادوئ. او څومره چې ستا د الله سره محبت وي، دومره به په تا باندې هغه خبرې خوږې لګي.
دا سره یاد ساتي دا خبره. کله چې دا کم خلک چې ډمانو نه متاثرې او دوی ته شعر او شاعري محفل ته بوزي او د ټنګ ټکور محفل ته بوزي، جاړي کنه جاړي؟ ها کله کدي سي ډم راشي یا دي سي ډم راشي یا دي سي ډم راشي چې داغي आवाज ډیر خوږي او هغه دي سي په شعر او شاعري کې جوړ لاړ شي، دي سي د فحش خبري لګي جوړي وکي، د نور خلکو د جاړي کنه جاړي؟ ولي جاړي؟ ځکه چې بل خبرو ډیر مهم دي. دا مسلمان د خپل رب د خبرو ډیر متاثر کی. د چرته دا نه وي چې مولا مونږ کړي، کچې ته مولا یو 2-3 منټه مونږ کې خپکیږي نه تنګيږي، ځکه چې د پته زما د رب خبرې دی خوږی دی بس ولاړی وته. په خبره دا کوله او مقصد زما د خبرې داو چې د قران تلاوت ډیر کوي او الله ډیر یادوي، تاسو په ژوند کې تقوا پیدا شي. نه هم خبره چې راغی د لاسه تقوا پیدا کیږي مراقبه الله، د الله لحاظ ساتل، چې څه کاروم کې په ځل کې دی چې الله مایني او الله زماوري، نه پتا کې بس پیدا شي تقوا. لسم کار چې راغی د لاسه په انسان کې تقوا پیدا کیږي، د شیطان هغه چالونه پیژنده چې راغی د لاسه هغه ته پساوي او بیا به دغه مقابله څنګه کې. یو لسمه خبره چې دغه د لاسه په ژوند کې تقوا پیدا کیږي، د الله سره محبت کول د ټولو مخلوقاتو نه ډیر، د دې مخلوقاتو نه زیات محبت، ټولو مخلوقاتو نه زیات محبت به د چا سره کې؟ د الله سبحانه وتعالى سره. کله چې ستا محبت د الله سره د دې هر څه زیاتو، بیا پتا کې تقوا راځي. الله سبحانه وتعالى په قران کې وایي ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. الله باز خلک هغه دي چې د الله سره شریکان جوړ کړي دي او دا غو سره هم دي محبت کې لکه څنګه چې د الله سره کوي. نو دا مخلوقات شریک کړي دي د الله په دې محبت کې، او باز خلک د دنیا سره محبت کوي ولې بالله، بلکې د الله سره چې څومره محبت کوي دا غي زیات محبت د دنیا سره کوي. چې دې خلکو به ګوره سهالي او د بچو سره ډیر محبت کوي، د خځې سره او د تر او د ماما او د کاکا سره. الله بیا په دغه آیت کې د مؤمنانو خبرم کوي والذین آمنوا اشد حبا لله. الله کوم خلکو چې ایمان راوړل دا غوي زیات محبت چې هغه د رب العالمین سره د الله په مخ کې هغه د بل چا دي سي لحاظ نه کوي چې زه خیر دې پلاني خبره به د الله خبره به پریدو د پلاني د به ومنو نه. نو د الله سره محبت ډیر ساتي، تاسو په ژوند کې به تقوا راشي. دا سوال جواب مختصر چې زموږ په ژوند کې به تقوا څنګه پیدا کیږي، پرې پوه شوي کې پوه نه شوي. زما دا امید ده ان شاء الله تاسو په پوه شئ مې او تاسو په عملوم کوئ چې په تاسو کې تقوا پیدا شي. الله سبحانه وتعالى موږ کې تقوا راوړي. بل حدیث راوړی د مؤلف رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، عبد الله بن مسعود وی رسول الله صلی الله علیه وسلم بدا دعا غوښته اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. یا الله زتانه هدایت غواړم او تقوا او پاک دامنی والغنى او لا پرواهی د خلقونه. رواه مسلم، حدیث په صحیح مسلم کې. د حدیث کې دا فائدہ مؤلف رحم الله تعالی دا خبره خي چې تقوا ګره یوازي دا نه چې تسریب وای چې په ما کې تقوا رااله، نه ته کوشش کې او د الله سبحانه تعالی نه به دعاګانې مغواړي چې الله په ما کې تقوا پیدا کړي. نه یو طریقه د تقوا را وستو دا شوه مونږ مخکې ذکر کړی، یو لس د سوی مشوه دولسمه د الله نه تقوا غوښته چې الله په ما کې تقوا راولي. په دې حدیث کې دا فائدہ وګوره، رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله نه هدایت غواړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم محتاج دی د هدایت ته، نه چې هغه ته محتاج دی، نه مو ته به څنګه نه محتاج. په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پاک دامنی وغوښته، عفاف، عفت او پاک دامنی، کاغه د خېټي او کاغه د عورت. عورت د چې ته د عورت په حرام ځکه استعمال نه کی، او د خېټي دا چې صد الله درکې باغې باندې صبر وکړو د چانه سونه غواړي، او الله دې په مونږ کې د دوانه عفتونه پیدا کړي. الله سبحانه وتعالى دې مونږ چرته انسانانو ته محتاج دي، انسانانو د محتاجی د ځان له عذاب دي. نزدې به د حدیث په اخر کې والغنا او لا پرواهی، لا پرواهی د سنه د خلقونه. رسول صلی الله علیه وسلم ته نصیحت کړی د مونږ ته بل حدیث کې چې د خلقو په لاس کې چې سدي د دین ځان بے پروا ساته د خلقو په تاسو سره محبت دي. ندی ته موږ ورته پلاني سره لینډ کروزر دی، د پلاني سره بنگله ده، او د پلاني 15000 تنخواه ده، د پلاني 10000 تنخواه ده، او د پلاني دی گاډي ته وګورو، دی بچو ته وګورو، دي ته نه. کله چې تا کې دا خو یو ته بس پک دي خلکو مخ کې بس پک
نو د خلکو سره چې څه دي الله وله ورکړي دي بس الله دې وله ښه ډېر ورکړي ته خپل ژوند تېروه. نو دروند به هم ښکاري. څه به ښکاري؟ دروند. دا سپک سړی چې په لاره باندې تېرېږي به دقه چیرې دا شماري چې څو ګاډي تېر شو او د پلانې څه ټیم راوځي د کور نه او څه ټیم نه نوځي او څو روپۍ به د ده سره وي څو بنې خپل سوچونه پې کوي. نو دروند انسان او اوچت مسلمان هغه دی چې د خلکو په لاس کې چې صحیح د هغې نه صحیح د هغې نه بې پروایي د هغې نه لاپروایي مړه لږ کوه. الله هغه له ورکړي دی الله دې ورته روزي کوي الله دې پکې برکت واچي. او که زمونږ ورته ضرورت وي نو مونږ به څه ووایو یا الله مونږ له هم راکړه خبره ختمه شو. خو پسخېده نورو خلکو ته او چمچې چلول او جی راشئ کښېنئ او جی ودرېږئ یو سړی به وایي چې ښه شیخ صاحب نو ته لکه مونږ ته دا وایي چې احترام مه کوئ د خلکو. نه یو احترام یو چمچه چلولي. احترام خو به ته د غریب سړي هم کوې که نه نو ته خو غریب سړي ته نه وایې چې کښېنئ راشئ درشئ د هغه سره خو نه کوې. دا کوم احترام دی چې ته صرف د مالداره کوې. احترام خو به د غریب هم کوې که نه. د غریب چې ویني هغه سره د هغه نه لار بدلې. مالدار چې ویني او ملک صاحب چې ویني او پلانې صاحب چې ویني او تاجر صاحب چې ویني هغه ته وایي راشه او کښېنه او په غریبۍ کې ورله چای او بسکټ او چرګ او غوښه راوباسي. د احترام دی که لالچ دی؟ دا لالچ دی. الله دې داسې ژوند نه موږ ساتي چې انسان محتاجي شروع کړي او چې هغه ته چمچې چلی صرف د دنیا دپاره. موږ د یو بل ادب او احترام کوو خو د دې دپاره چې الله سبحانه وتعالی زموږ نه راضي شي. یو سړی غریب دی د هغه هم په موږ باندې حق دی. یو سړی مالداره دی د هغه هم په موږ باندې حق دی. الله سبحانه وتعالی د صفت او د خوی په موږ کې پیدا کړي. د هغې نه به د حدیث راوړی دی عن ابي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه. دا حدیث د ابو طريف عدي بن حاتم الطائي. حاتم الطائي پیژنئ که نه؟ عربو کې ډېر مشهور سړی تېر شوی ډېر سخي انسان و دا حاتم طائي. خو دی کافر مړ شوی زوی مسلمان دی عدي رضی الله عنه. د ده د پلار په عربو کې مثال دی لکه چې کله دا ویل غواړي عرب چې پلانې ډېر غني دی نو په متل کې څوک ذکر کوي وي پلانې داسې دی لکه حاتم طائي. د دومره سخي انسان او د ده سره یو اس و چې په ده پسې قسمه قسم خلک به راتلو د نه د اس غوښتو او په لکاو دینار او درهم یې ده ته وي خو ده نه خرڅو نه په ده پسې و مېلمانه ډېر راتلو سخي انسان و. عرب خلک متل کوي وي د پلاني کور د کلي په منځ کې دی. د دې څه مطلب د پلاني کور په کلي په منځ کې دی مېلمانه ډېر دي. او کله متل کوي وي د پلاني د کور دیوالونه دنګ دي خلکو ته ښکاري د پلاني کور هغه ځای چې ځو. او کله متل کوي د پلاني په کور کې ایره ډېره پرته وي څه به کې مېلمانه به کې ډېر او بخیل کور کې د کلي په منځ کې خو څوک یې ویني نه ایره د هغه په کور کې به ایره ویني چې څه به کې شتي نه د خوراک ته به ایره څه شي ویني. الله سبحانه وتعالی په موږ کې د سخاوت ته صفت پیدا کړي. دا ډېر اوچت صفت دی. د الله هم خوښ دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم خوښ دی د دې مسلمانانو د انسانانو هم خوښ دی. نه دا حاتم طائي پسې به خلک راځي د سم میلمانو او ده به میلمه لازم یا بیزا لالوله یا به ګډه لالو یا به اوښه لالو دا د طریقه وه. که ته ډوډۍ خورې او که نه خورې ایو د نن سبا هغې سټ به ګرئ چېرې والو که دغه ته به جو زه درته څه ووایم نو تا ته به زه څنګه ووایم چې ماله ډوډۍ راواله او تا ته به زه څنګه ووایم چې پلانې شی راواله. نه نه هغه ورته نه نه بس ما خوړې زه صحیح دی نو چې تا خوړلی دی نو غلی به شي. نه دې حاتم طائي خواته د ده د ژوند ډېر عجیبه واقعات ناشنا واقعات ما ته یاد دي الحمدلله. یعنې په یو وخت کې ما یو کتاب کې مطالعه کړي یو واقعه پکې دا وه د ده خواته یو میلمه راغی خپل غلام ته امر وکړو د له سالال کوي څاروی کوي هغوی څه نشته وي که اوښ ولاړ اوښ ولالل کوي وي نه اوښ هم نشته. نو سوچ کې شو وي چېرې میلمه راغلی دی هغو ته یې څه داسې نوره میلمستیا به وکړو نه نه زه ولې ولار ګورم سوچ یې کوي زما هغه اس خو ولاړ دی هلته که نه وي هغه ولاړ وي هغه ولالل کوي هغو ته هغه اس هغه ستا ویقه ویا خلک چې پسې راځي ویقه هغه اس یې ولالل کوي هغه ته صرف دوه درې نوڼې یې خوړلې وي بس خو چې دا میلمه دي چې واپس لاړ نه شي. دا حاتم طائي دومره سخي انسان دا د زوی د عدي رضی الله عنه خو دې سخاوت ولا څه فایده ورنه کړه چې ایمان یې نه راوړی. ایمان ډېر یو قیمتي شی دی. الله دې
منګه د مرګ پورې په ایمان باندې قائم او دائم لري. عدي بن حاتم رضی الله عنه هغه وی چې ما د رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره اوریدلې ده من حلف علی یمین څوک چې په یو خبر باندې قسم وخوري ثم راى اتقى لله منها او بیا په یو خبره کې پرهیزګاری ډیره ویني په بل خبره کې پرهیزګاری ویني فلیأتی التقوى نو هغه کار دی کوم چې د تقوا او د پرهیزګاری کاری. رواه مسلم د حدیث په صحیح مسلم کې مطلب دا شو یو سړی قسم وخورو چې زبر د پلانی سره خبرې نه کومه دا قسم د اوس په جایز کارو خوړو کو په حرام کار په حرام قسم وخورو. اوس د پرهیزګاری خبره دا ده چې د قسم مات کی او د سره خبري شروع کین رسول سموي دغه کار کوي کوم کې چې تقوا ده. د حدیث دې لپاره راوړل دي چې ني تقوا کار کوي. اخرنه حدیث په دې باب کې مؤلف رحم الله وی عن ابي امامه صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه صدي بن عجلان وی سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع ما د رسول صلی الله علیه وسلم دا خبر اوریدلې وکړه چې هغه خطبه کوله په حجة الوداع کې نو دی ویلو اتقوا الله د الله نو ویریږي په ځان کې تقوا پیدا کړئ وصلوا خمسكم او د خپل پنځه منځونه کوي وصوموا شهركم او د میاشتې روزې نیسئ رمضان د میاشتې ده وادوا زکات اموالکم او د خپل مالونو زکات ورکوي واطيعوا امراءکم او د خپل مشرانو د مسلمانانو چې کوم مشران دي دغه خبره منئ تدخلوا جنة ربکم تاسو به خپل رب جنت ته ننوځئ. رواه الترمذي د حدیث امام ترمذی رحم الله راوړی. نو د حدیث دې لپاره راوړی چې وګوره رسول الله موږ ته امر کړی ده چې په ځان کې تقوا پیدا کړئ. د درس کې اخرنی خبره او غد نیکانو خلقو صفات او خيونه د یوسو منټه پاتې په دې کې یوسو صفات او خيونه غ بیان کو د دې لپاره چې دا به مونږ کې مراشي ځکه چې ما لکسات مخکې دا خبره وکړه چې تقوا پیدا کولی او طریقه دا ده چې تر دغه نیکانو خلقو هغه خوینه تقوادارو خلقو هغه خوینه په ځان کې پیدا کړي. الله سبحانه وتعالی په یو آیت کې د تقوادارو خلقو ډیر زیات صفات راوړي او زه هغه بیان کوم او دغه نه یو خوې بیان کو چې دا دې دغه په قران کې الله په سورۃ ال عمران کې وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض تادیو کوي مقابله کوي د الله د بخانی طرف ته او د جنت طرف ته چې هغه پلنواله د زمکه او د اسمانونو باندې اندازه ده. اعدت للمتقین د جنت تیر کړی شوی د چا لپاره دی متقینانو لپاره. وسلام موږ ته دغه متقین خلک خی په دغه ایتونو کې موږ ته خولي او زه به تاسو ته یو صفت دا غوي بیان کوم چې په دغه آیت کې دا ولنه صفت الله ذکر کړی دی الذين ينفقون في السراء والضراء اولنه صفت باوی کې دا چې غوي پر راحت کې او په سخت کې د الله په لار کې مال خرج کوي. پر راحت کې ډیر خلک د الله په لار کې مال خرج کوي خدای د متقوادار خلکو خاص صفت ته چې دوی په سخت کې خرج کوي او دا ډیر ګران کار دی. آسان کار دی کې ګران دی چې به وسړي باندې خپل حالات سخی او د بیا د الله په لار کې خرچ کوي. نن سبا خلکو ته د لس روپو دی او سم مالدار یې جنگ د سره کې جنگ به سره کې زموږ د حالات ته وګوره او ستړي لس روپو غوښتو ته وګوره. خو پرهیزګار خلک هغه دي که دوی باندې راحت او که دوی باندې سختي خو د الله په لار کې خرچ کول د دغوی نه هېریږي. خپل حالات به کمزوري خو لګيږي خرچې به کوي. په دې باندې د صحابه کرامو د سیرت راوچت کې ځان له مطالعه کوي او کوم چې موږ بیان کړی دا غووري چې څنګه غوي په غریبۍ کې خرچې کړي. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه دې ته وی کنه الله وی دا صحابه کرام نور له ترجیح ور کوي په ځان باندې اگر که په دوی باندې سختي او په دوی باندې لوګي لکه هغه صحابي چې د رسول صلی الله علیه وسلم ملمه بوله کورته واقعیت معلومه ده کنه سو زبیره هم بیان کړي خپل بچي د قشان وږي پاتې کړو بخپل د قشان وږي پاتې شو خزه وږي پاتې شو ډوډۍ بچاو خوروله ملمه باندې دي ته الذين ينفقون في السراء والضراء. دویم صفت په دې آیت کې والکاظمین الغیظ الله غصه پټي در تقوادار خلکو دویم صفت ده غصه سکی غصه تیری غصه باندې زور کوي غصه پټي چې کوم معنی ولهم کې نو تقوادار انسان د غصه کې ډیر نه او چې کلم غصه شي نو کوشش کوي چې د غصه شي دا ختم شي ځکه چې د پته چې د غصه د شیطان د طرف نه ده او شیطان غواړي چې یو دې قدم اوچت کم چې هغه د الله د شریعت خلاف
نو دا ګوره څه پښتو غیرت نه دی چې پلاني غوسه وکړه دا چلو کو پلاني دا چلو کو پلاني دغه چلو کو دا نه پښتو ده نه غیرت دی بلکې دا بغیرتوب دی چې انسان په غوسه کې راولګي او د الله د پولو نه واوړي او د الله د شریعت نه واوړي دا د څه غیرت شو او دا د څه هغه زړورتیا شو چې ته یادې نو متقی انسان پرهیزګار انسان خپل غوسه باندې قابو لري رسول الله صلی الله علیه وسلم وی پهلوان هغه نه دی چې هغه پهلوانی کوي د خلک اوچته او د زمکو لري چې بلکې پهلوان اصل پهلوان کم یو دی چې د غوسې په وخت کې ځان کنټرول کړي دا صحیح پهلوان دی او دا صحیح زړور انسان دی او دا پرهیزګار انسان دی دا دویم صفت په دې آیت کې شو دریم صفت والعافین عن الناس او خلق بخي الله اکبر دا ډیرو چت صفت دی چې څوک وسره ظلم زیاته وکړي نو دوی سکی دی وبخ او د قیامت پورې نه دی چې پلاني مسره دا کار کړو دغه کار کړو نو په ځان کې دا صفت راوړي چې څوک د سره ظلم زیاته وکړي هغه بخي او هغه معافي وته کوي او په دې صفت باندې ما مخکې ډېر زیات تفصیل کړی په نور درسونو کې هغه واورئ دا په دې آیت کې سویم صفت شو دریم څلورم صفت په دې آیت کې والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الله وکړي چې دا غوینه ګناونه وشي د دینه دا واضح شو چې پرهیزګارو خلکو نم ګناونه کوي انسان کمزور ګناه دی وشي نو الله را یاد کوي الله چې را یاد کوي نو بخانه غواړي نو دا سویم صفت شو سلورم چې دوی توبه وباسي الله ته کمزور دی انسان ګناه دی وشي خو چې څنګه دی ګناه وشي نو ډایرکټ توبه وباسي بیا الله دغه آیتونو کې مخکې بل صفت هم ذکر کوي ولم يصروا على ما فعلوا او الله په دې ګناونو باندې هغوی همیشوالی نه کوي چېرته کمزور دی ګناه دی وشو یو زموږ حالات دي که نه موږ دا خپله خبره نه کوو د هغوی خبره کوو پرهیزګارو خلکو زموږ په شان کمزوري انسانان خو په دې ګناونو کې پراته وي الله وایي د هغوی نه ګناونه نه کېږي خو که چېرته ته وشي کمزوري دي نو بیا ډایرکټ بخانه وغواړي او په دې ګناه باندې همیشوالی نه کوي د ګناه په دقه ځي پرېږدي دا د پرهیزګارو خلکو بعض صفات دي چې په دغه آیت کې راغلي په بل آیت کې الله سبحانه تعالی د پرهیزګارو خلکو نور صفات ذکر کړي الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدایت لپاره د متقینو خدای متقین څوک دي اوس په دې کې بعض صفات واوري الذين يؤمنون بالغيب اولنې صفت سره ایمان لري په غیب باندې د نلیدو په حال کې په الله باندې ایمان دی او چې الله وتسویلی دي کوم خبرې چې غیب سره تعلق ساتي هغه مني د اوچت صفت ته د مسلمان او د مؤمن او د پرهیزګار انسان چې خبره لیدلې نه ده خو ایمان به لږه چې الله ویلي الله پیغمبر ویلي ويقيمون الصلاه او پابندي کوي د منځه د پرهیزګار انسان صفت ده چې د همیشه د منځه پابندي کوي په جمعات کې د جمع سره کوي الا دک وزري نبی خیر د کور کې وکي او د منځه ارکان واجبات سنت چې سړي هغه بګید نه راوړي او د شټونګي نو لکه نن سوا چې غالبا خلک دا منځونه کوي ومما رزقناهم ينفقون او دریم صفت په آیت کې دا دی چې هغه خرچه کوي د هغه مال نه کم چې الله ورکړي والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک او کم قران چې په پیغمبر نازل شوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې چې کم پیغمبرانو کتابونه نازل شوی دي په دې ټولو کتابونو باندې ایمان لري وبالآخرة هم یوقنون او په آخرت باندې یقین لري په بل آیت کې الله سبحانه وتعالی د پرهیزګارو خلکو نور صفات ذکر کړي ولكن البر من آمن بالله ایمان راوړل په الله باندې والیوم الاخر په آخرت باندې والملائکه په ملائکه باندې والکتاب په کتابونو باندې والنبیین په پیغمبرانو باندې وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب او مال ورکی سره د دې چې مال سره محبت الله وی مال ورکی سره د دې چې مال سره محبت دي چې مال سره محبت خدای چا دی خدا مال سره د محبت بل چاله ورکول د ډیرو چت عمل دی نو دوی مال ورکی چاله خپلوانو له یتیمانانو له مسکینانو له د الله په لار کې مجاهدینو له څوک چې سوال کوي هغوی له ورکی او د قشان غلامان او قیدیان په آزادۍ واقام الصلاه او د منځ پابندي کوي وآت الزکاه او زکاتونه ورکي والموفون بعهدهم اذا عاهدوا
او چې کله چا سره لوز کې نه غلوز پورا کوي. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، الله وی صبر کوي په سخت کې، کاغه سخت مالی سختي او که بدني او مالی کې صبر اخی. څوک مثال ورکولای شي لکه چې بیماری دا بدني سخت ده، په دې کې د پرهیزګار خلک صبر کوي. مالی سخت ده، به وسړي قرض ده، پیسو ته ضرورت ده، نه دا مالی سخت شو، په دې کې صبر کوي. وحین البأس، او کله چې جنگ ونخلي د مسلمانانو او د کافرانو په منځ کې نو بیا هم دوی صبر کوي. الله د آیت په اخر کې وی اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. الله دا خلک رښتینی او دا خلک پرهیزګار دي. ما خو دې شمار نه کړو چې 1 2 3، خو دا ټول صفات چې ما کوم ذکر کړو دا د پرهیزګارو خلکو صفات دي. یو څو صفات نور چې هغه نور آیتونه کې بیان شوي دي. یو صفت په هغو کې دا دی چې هغوی همیشه رښتیا وایي، دروغ نه وایي، دوکې چاله نه ورکوي. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. دغه شان د پرهیزګارو خلکو یو خوی دا دی چې د الله د دین د نښو ډېر عزت کوي. الله په قرآن کې وایي ذلک ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الله وی څوک چې د الله د دین د نښو تعظیم کوي دا د زړه تقوا ده. د الله د دین نښه څه ده؟ لکه جومات د الله دین نښه ده که نه؟ د دې عزت کوي، د دې احترام کوي. قرآن د الله دین نښه ده، حدیثونه د الله دین نښه ده، د علما د الله دین نښه ده. او چې هر هغه شی چې د الله د دین سره تعلق ساتي دا خلک د هغې څه کوي؟ عزت کوي، احترام کوي، قدر کوي. د دې دلته په انسان کې تقوا راځي او د تقوادارو خلکو خوی دی. د تقوادارو خلکو یو بل صفت دا دی چې هغوی عدل کوي همیشه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. الله وی چې کله یو قوم تاسو سره دشمنی کوي نو دې سنې چې دشمنی د لاسه عدل پرې دی، عدل به کوي اگر که مخامخ تاسو دشمنی. الله وی دغه تقوا ته نږدې خبره ده. نو پرهیزګارو خلکو کې دا خوی پروت دی چې هغوی همیشه څه کوي؟ عدل او انصاف کوي. که مخامخ سره د هغوی خپل ومي خو هغوی حق خبره کوي، که څوک ته خفه کېږي او که څوک ته خوشحالي. یو په هغوی کې دا صفت هم شته چې تقوادار خلک کله نه کله داسې یو شی پرېږدي چې هغه به حلال خدای پرېږدي د یېرې نه چې داسې نه په حرام کې واقع شي. لکه حدیث کې راځي دع ما یریبک الی ما لا یریبک. یو شی ته په شک کې چې هغه پرېږده او داسې کار کوه چې ته په شک کې نه اچې. لکه مثال کې رسول الله صلی الله علیه وسلم واله، رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله نه کله کجوره پرته وه، چا به یې ښودې وه، هغه به رسول الله راغسته چې ویې خورم نو د دې یېرې نه به پرېښوده داسې نه چې دا چې ته د صدقې کجوره نه وي. حالانکه داسې هم احتمال شته او کېدای شي چې دا چا ته هدیه یې ښودي، صدقه نه وي. په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې صدقه منع ده، په اهل بیتو په هغوی باندې صدقه منع ده. او چې کم سړی فایدې لپاره ساتي، کم سړی دا دعوه کوي نن سبا چې زم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کورنۍ کې شمارلی کېږم او موږ سیدان یو پلاني او پلاني یو، نو په دوی باندې صدقې او خیراتونه څه دي؟ ورکولی شي که نشي ورکولی؟ نشي ورکولی. نو ډېرو پکې اول دا چغې والي وایي موږ داسې او موږ داسې. نو بیا بعضو پکې داسې واقعیت راغلي چې مولوي صاحب ته خبره بیان کړې چې صحیح ده، تاسو خو داسې وایي خو ګوره بیا په تاسو باندې صدقې او زکاتونه او خیراتونه دا نه کي. بیا هغوی یاره پته نه شي چې زموږ دا نسب تاسو ته رسېدلی دی که نه. نه دا خبره ساتئ چې کم سړی دا وایي او وایي چې او زموږ نسب داسې دی او د دغه خبر باندې مضبوط ولاړي، نه بیا په ده باندې صدقې څه دي؟ دا بند دي. هدیه ولا څوک ورکولی شي چې د زما طرف نه هدیه شو هېڅ نه بیا خوړی شي، خو صدقه نشي. نو رسول الله به کله کله د کجوره پرېښوده ویره داسې نه چې د صدقې دې ته تقوا وایي چې ته به کله کله یو حلال شی پرېږدې د دې یېرې نه چې داسې نه چې ته په حرام کې پرېنوځمه. دا یو څو صفات چې ما په تادی کې بیان کړو. الله سبحانه وتعالی دې په موږ کې تقوا راولي او الله سبحانه وتعالی دې موږ د پرهیزګارو خلکو په سب کې شمار کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ
څنګه چې په دې مبارک جمعات کې الله موږ یو ځای کړیو دغه شان د الله موږ په جنت الفردوس کې یو ځای کې الله سبحانه وتعالی زموږ اخري خاتمه په ایمان کې او الله سبحانه وتعالی د مسلمانانو حفاظت کوي چې هغه دنیا په هر ګوټ کې او الله سبحانه وتعالی د مسلمانانو د ملکونو حفاظت کوي او څوک چې د مسلمانانو د ملکونو لپاره سبب د اراده لري نو الله سبحانه وتعالی په دنیا او آخرت کې وشرمي او الله سبحانه وتعالی تباہ او برباد کوي. دې څه چې زموږ درس اختتام ته ورسېدو ان شاء الله پر روان درس کې به باقي چې کوم دروس دي ریاض الصالحین هغه پوره کوو. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.